د لساوریزه لیګ سوپر لیګ پړاو وروستۍ لوبې نن ترسره کیږي. د ابوظبي لساوریزه کرکټ لیګ څلورم فصل سیالۍ تقریبا د پای شیبو ته ورسېدې چې 2 ورځې وروسته د فبرورۍ په 4مه نیټه پای ته رسیږي. د دغه لیګ په دوام نن 3 مهمې سیالۍ ترسره کیږي چې لومړۍ لوبه مازدیګر 4 بجې د ډیکن اګلیټرز او موراټا عربنز ترمنځ ترسره کیږي. ګلیټرز سره محمد شهزاد شرف الدین اشرف لوبیږي، عربنز سره بیا احمدي او یامین احمدزی لوبیږي. د دغه لیګ دوهمه لوبه کې 2 سرسخت سیالان قلندرز د ډیلی بولز خلاف لوبیږي. قلندرز تر اوسه 15 سیالۍ ګټلې، هیڅ ماته نه لري، خو ډیلی یوازینۍ لوبه بایللې ده. د نن ورځې په 3مه سیالۍ کې د شپې 9 بجې ټیم ابوظبي له بنګلا ټایګر سره لوبیږي. د نن لوبې وروسته به د سر مخکښې څلور لوبډلې 3م یا 4م غوره لوبډلو ته لار پیدا کړي او باقي پاتې 4 لوبډلې به د لیګ څخه بهر شي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوي ویډیو. د ویډیو په اړه که کوم نظر لرئ کومنټ کې راسره شریک کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.